د ایران پوځي مشرتابه په شمیر کې څنګه کمی رامنځته شوی؟ د اسرائیل بریدونو د ایران د مشرتابه غټه او لویه برخه له منځه وړي. ایران به اوس دغه د مشرتابه کمی څنګه پوره کوي؟ او بلخوا په اسرائیل کې میشتو چینایانو ته د چین د چارواکو تازه خبرداري او امر. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مشئ. د اکانومیسټ خبرونه د دفاعي چارو مدیر وایي د ایران پوځ ته د زیان رسولو په لړ کې د اسرائیل ګزارونه پام وړ توګه اغیزمن وو. شاشانک جوشي وایي په تیرو 40 غړوي کې پر لوړپوړو ایرانیو پوځي مشرانو خونړیو بریدونو د پوځي مشرتابه په شمیر کې کمی راوستی. ښاغلي جوشي له رادیو 15 سره مرکه کې ویلي په څرګند ډول د ایران اپریشني خوندیتوب ناوړه دی، بیخي ناوړه، خو نوموړی ډیروي کله چې د ایران د اټومي وړتیا خبره کیږي نو د اسرائیلي بریدونو له کبله د اوښتې زیان کچه محدوده ده. کله چې د ایران توغندي تیریږي نو ډیر ورانۍ او ویجاړۍ رامنځته کوي، خو خورا لږې تیریږي او امریکا یې په راغورځولو کې مرسته کوي. بلخوا چینایي استازولۍ له خپلو وګړو غوښتي چې له اسرائیل ووځي په داسې مهال کې چې اسرائیل او ایران یو پر بل درانده ګزارونه کوي. چین د درېنۍ یا سې شنبې پر ورځ په اسرائیل کې له خپلو وګړو غوښتي چې ژر تر ژره له دې هیواده ووځي. په اسرائیل کې د چین استازولۍ پر ویچټ یوه خپره کړې خبرپاڼه کې لیکلي په اسرائیل کې د چین استازولۍ له چینایي وګړو غواړي چې څومره ژر کېدای شي په داسې شرط چې ځاني امنیت تضمین وي په ځمکنۍ لار له دې هیواده ووځي. سپارښتنه دا ده چې د اردن پر لور وخوځېږي. د چین استازولۍ د درېنۍ یا سې شنبې پر ورځ ډیره کړې چې کړکېچ پرله پسې ډیریږي. چینایي استازولۍ ډیره کړې ډیرو ملکي تاسیساتو ته زیان اوښتی، ولسي زیانونه ډیریږي او د امنیت وضعیت جدي بڼه غوره کوي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.